ښه تېره ورځ موږ تاسې په ریفرش او سرچ باندې کار وکړ. نن راځو څنګه موږ کولی شو په خپل فارم کې په ډیټابیس کې تغیرات راوړو، یعنې په اپډیشن باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو ایډیټ وکړو. نو که زه نیټ بینس خلاص کړم، دا فارم زه رن کړم، یعنې که زه چېرته دا رو سلیکټ کړم هغه نه بعد زه اپډیټ باندې کلیک کړم باید ما ته نیو فارم خلاص شي. کله چې نیو فارم خلاص شي باید په هغې فارم کې باید ما ته په ټکس باکسو کې د ډپارټمنټ نیم کوم چې ما سلیکټ کړی دی او د هیډ اف ډپارټمنټ نیم چې دی دا باید هلته ما ته راشي. وروسته د هغې باید زه هغې کې تغیرات راولم او بیا په ایډیټ بټن باندې کلیک کړم. کله چې زه کلیک کړم باید زما په تغیراتو کې چینجز راشي. نو راځو یو نوی فارم به واخلو. فارم ته به نوم ورکړو اپډیټ فارم، صحیح ده. هغه نه بعد فینش. یو لیبل به راوړو، لیبل دې ته به ټکس او وګورو چې اپډیشن فارم، صحیح ده. پراپرټیز ته به راشو، دغه به ورته فنډ اضافه کوو، فنډ دا به ورته زه 18 واخلم، بولډ به واخلم او ټایمز نیو رومان. هغه نه بعد فینش. کولی شئ چې رنګ هم ورته ورکړئ، نو رنګ به ورته ورکړو، پینک کلر به ورته ورکړو. ښه، د دې وروسته یو دوه لیبل یې نورې راخلم، کنټرول سی کنټرول وي. دې ته به زه نوم ورکړم ډپارټمنټ نیم او دې بل ته به نوم ورکړم هیډ اف ډپارټمنټ. دا چې وشو یو دوه ټکس فیلډه به راوړو. دا یو دا کنټرول سی کنټرول وي، دا یې بل. د دې به دا ټکس کلیر کړم، همچنان د دې بل ټکس هم تاسې راشئ کلیر کړئ. راشئ دې ته نوم ورکړئ، نوم ورته زه ورکوم ټي ایکس ټي نیم او دې بل ته به زه نوم ورکړم انډرسکور ټي ایکس ټي هیډ. ښه، له دې وروسته به راشئ یو بټن به راواخلئ او دلته به یې ډرا کړئ، بټن به لږه ستره کړئ. نو ډیزاین تاسې پورې اړه لري، سره کوم ډیزاین خوښ هغه کوئ. نوم به ورته ورکړم چې ایډیټ مو چې ورکړ نو راشئ دې ته مو کلر ورکړو، کلر به ورته ورکړو بیکګراوند کلر، دا به دغه ګرین کلر کې واخلو. ټکس به لږ ستر کړو، فنټ او د دې به دا ټکس زه 10 کړم، صحیح ده، بولډ. ښه، راځو دلته ډیزاین ته. کله چې په دې اپډیشن باندې دې باندې زه کلیک کړم باید ما ته چې خلاص شي، دغه فارم خلاص شي. نیو اپډیټ فارم ډاټ سیټ ویزیبل ترو. ښه، که راشو دا اوس موږ رن کړو.
کله چې په اپډیټ باندې کلیک کوم ما د فارم خلاص شو. غواړو چې دا فارم منځ کې خلاص شي سنټر کې، نو را به شي نیو اور کنیکشن ډاټ سیټ سنټر په نامه باندې موږ فنکشن جوړ کړی دی. که راشو بیا یې رن کړو، ښه سنټر کې خلاص شو. غواړم کله چې دا اوپن کیږي باید دا بل د شو ډپارټمنټ لیست فارم دا باید د منځه لاړ شي. صحیح ده؟ نو ولیکو چې this dot height دا باید هایټ شي. نو که زه دا بیا رن کړم دا اپډیټ چې زه کلیک کړم دا فارم به زما ختم شي او هغه اوپن شي. ښه دا وشو. راځو اوس موږ سره دا باید چې هغه ډیټا چې ده که نه سلیکټډ رو، کله چې زه په دې فارم باندې کلیک کوم دلته چې کومه رو ما سلیکټ کړه هغه باید چیرته ولاړ شي؟ هغه باید زما اپډیشن فارم ته ولاړ شي په ټکس باکس کې. هغې کې باید زه تغیرات راوړم وروسته کله چې ډیټا هلته انتقال شي. نو دلته وم نو دا په ټیبل کې ده که نه جی ټیبل 1 ډاټ ګیټ ویلیو اټ جی ټیبل 1 ډاټ ګیټ سلیکټډ رو او کالم چې ده زما 0 یعنې دا زما د کالمونو دغه چې پراته دي که نه په 0 انډکس باندې پراته دي که نه ډاټ ټو سټرینګ. ښه راځو دا په یو وریبل کې اچو. وریبل نوم ورکوم راځو چې سلیکټډ ریکارډ. ښه او را به شي وریبل به د دې نه پرایویټ نه یعنې که چېرته زه دلته دغه کړم ډیفاین کړم که نه نو بل ځای کې دا زه نشم اکسس کولی. وریبل به راشئ پبلیک به واخلئ. صحیح ده؟ پبلیک static string selected record. صحیح ده؟ دا مو چې واخیسته نو وروسته له دې به تاسې اوس راشئ دغه ته ډپارټمنټ ته. صحیح ده؟ په ډپارټمنټ کې کله چې زما دا فارم اوپن کیږي دغه فارم چې اوپن کیږي باید ډیټا لوډ شي او دې ټکس باکسونو ته راشي. چیرته باید راشي؟ دلته راشي. نو دې لپاره به فارم باندې کلیک کوئ، ایونټس ته به راشئ، وینډو ته به راشئ او وینډو فارم اوپن. صحیح ده؟ ښه دلته به راشو کنیکشن به لیکو چې اور کنیکشن p equal to new our connection. ښه کله چې دا وشو نو اوس موږ څه کوو؟ هغه نه بعد p ډاټ stem equal to p ډاټ con ډاټ create statement او p ډاټ rs equal to p ډاټ stem ډاټ execute query. صحیح ده؟ query ورته وچلو. select all from department where department id equal to इसी सारा शो department id equal to دغلته چې موږ دا راواخیستله دې سره سلیکټډ ریکارډ سره شو equal to plus
سلیکټډ ریکارډ صحیح ده سلیکټډ ریکارډ کې دا په کوم فارم کې دی په شو ډپارټمنټ لیست کې دی که نه ده نو را به شو plus show department list dot selected to record صحیح ده ښه دا یې موږ ته ایرر راکړه وایي دا تاسې په ترو کیچ کې واچوئ راشئ دا په ترو کیچ کې واچوئ دا میسج به لرې کړئ او بل میسج به موږ ورکړو چې جے آپشن پن 1 ډاټ شو میسج ډایلاګ همدغه او ولیکو چې سلیکشن error ډاټ ټیشه کا ګیټ میسج کا ښه دا خو وشو کله چې دا وشو نو را به شو دا به چیک کړو چې آیا دا یې سلیکټ کړی دی که نه دی شوي نو دې لپاره به زه وچلوم چې سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ لین او id is equal to مساوي له څه شي سره show department list dot selected record دا راغلي که نه راغلي را به شو دا فارم به رن کړو کله مو چې دا رن کړ که زه دا درې مروزو سلیکټ کړم دې باندې زه اپډیټ باندې کلیک کړم نو موږ ته وګوره درېیم آی ډي موږ ته راواخیسته ښه چې آی ډي راواخیسته کوډ مو دلته کړی دا به راشو کمنټ وکړو اوس باید موږ څه وکړو اوس باید په دې فارم کې څه وکړو string department name مساوي له p.rs .get string په دې کې ما څه واچوه دې get string کا څه شي get کا name صحیح ده دې کې name get کا هغه نه بعد string په head name p.rs get کا get string څه شي get کا head کا نه head of department کله چې دا وشو نو به راواخله دغه مونږ چې کوم ګیټ او په ډي نیم کې مو واچول او هیډ مو ګیټ کړ دا مو په ایچ نیم کې واچو دا راواخله او په دې دواړو کې ماته واچو سیټ کا صحیح ده نو هغه نه بعد به راشئ تاسې به څه ولیکئ هغه ته ما نوم ورکړی txt name ډاټ set text او په دې کې ماته څه واچوه ډي نیم همدارنګه txt head dot set text او په دې کې راته واچوه h name صحیح ده کله چې دا واچو ښه دا به زه لرې کړم موږ دغه لپاره کړی که نه چې موږ ته معلومات وشي چې کار کوي که نه ښه کله چې دا کیوري موږ وچلوله او دا نیکس شوه صحیح ده p.rs.next دا که نیکس شوه که نه نو دا به ګیټ کې وروسته له ګیټ نه به په دې کې واچي نو صحیح شول خیر سره نو دا که راشو اوس موږ دا رن کړو دا فارم چې موږ رن کړو ښه زه که دا دویمه رو سلیکټ کړم په اپډیټ باندې کلیک کړم ومولیده ډپارټمنټ نیم یې راواخیسته او ایچ او ډي چې دی صابر دی ښه اوس راځو کله چې موږ په ایډیټ بټن باندې کلیک کړو باید زما په دې ډیټا کې تغیرات راشي نو دې لپاره
منګه آلریډي کوډ کړی دی په څه شي کې د انزرشن لپاره. دا به زه کلوز کړم. سیم دی فقط انسر پر ځای باندې موږ او تاسو باید څه ولیکو اپډیټ. کنټرول سی به یې کوئ دا به راواخلئ. کوډ یې ګوره ټول سیم دی فقط دې کې مهم چې ته اپډیشن باندې پوه شوې په ډیلیشن باندې پوه شوې په سرچ باندې نو ټول خبره د کاپي پیسټ ده. صحیح ده. نو را به شو په ډیزاین کې او که چېرته زه په دې باندې کلیک کړم په ایډیټ باندې ایډیټ باندې مو کلیک کړه را به شي دا کوډ به دلته پیسټ کړئ. ښه د ټیکسټ باکس نوم زما دی انډرسکور txt name د دې بل نوم دی انډرسکور txt head. راشئ پاس مو دی چې ګټ کړی مو دی د دې نوم دی انډرسکور txt name د دې بل نوم دی انډرسکور txt head. ښه خبره ټوله دلته ده. دا ویلیو دا لرې کړئ. د انزرټ په ځای به ولیکئ اپډیټ ډپارټمنټ او سیټ کا څه شی نیم او همدارنګه هیډ مساوي د ایچ او ډي سره. صحیح ده. دلته باید کنډیشن ولګول چې ویر ډپارټمنټ ډپ آی ډي مساوي له چیز سره پلس ویر ډپارټمنټ آی ډي مساوي له چیز سره شو ویر ډپارټمنټ آی ډي مساوي له پلس شو ډپارټمنټ لیس هغې کې مو زمونږ دا دغه ده که نه ډیټا راغستې ده د ګیټ سلیکټډ رو که نه نو ډاټ سلیکټډ ریکارډ. صحیح ده. شو ډپارټمنټ لیس ډاټ سلیکټډ ریکارډ او دلته مو میسج ورکړی دی ریکارډ انزرټډ. دلته به ولیکو چې Updation successfully. Yeah. Control S. که چېرته موږ راشو دا زه رن کړم غواړم چې د کمپیوټر ساینس درېیمه رو دا زه ایډیټ کړم په اپډیټ باندې به کلیک کړئ کمپیوټر ساینس راوست. د کمپیوټر ساینس په ځای باندې زه لیکم دا بل ډپارټمنټ ما سره دی د سافټویر انجینیرینګ. صحیح ده. او د دې ایچ او ډي چې دی څوک شو ایچ او ډي مثلا دا خان. که زه په اپډیټ باندې کلیک کړم څه وایي ډپارټمنټ اډلاین 1 را به شئ په کیوري کې کیوري ته ډپارټمنټ آی ډي دا ندی شو دا ندی شو software
جان insertion here you have an error skills check them in already at line 1 راځو ملګرو مسله څه شي وه فقط دلته موږ نه یو دا سنګل کوټیشن دا پاتې صحیح ده ده نو دا وشو نو اوس که زه راشم په دا زه رن کړمه ګورئ که زه چېرته دا درېیمه رو سلیکټ کړم هغې نه بعد راشم اپډیټ او دا ډپارټمنټ زه چینج کړم مثلا دا سافټویر انجینیرینګ او د دې ایچ او ډي چې دی مثلا ابرار خان دی صحیح ده ابرار خان زه ایډیټ کوم راته وایي اپډیشن سکسیسفولي نو دا و د نن ورځې درس